دا مسلم احمد او زمونږ یو غټه مسله پکې حل کیږي. امام ترمذي، امام ابو داود، امام ابن ماجه دا روایت راوړی دی. قیس بن عمرو رضی الله عنه وی رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين. دا ډېره اهمه مسله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر دا جمع دا مونځ ختم کو، یو کس د مانځه نه بعد ودرېد 2 رکعته یې کول مانځه نه بعد. حالانکه سحر مانځه نه بعد نفلونه څه دي؟ منع دي. د نور د راختو پورې نفلي مونځ نه کېږي. نو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته آواز وکړي صلاة الصبح رکعتان، سحر مونځ خو 2 رکعته یي، ته 4 کې که څنګه؟ هغه وی انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلهما فصلیتهما الان. یا رسول الله ما هغه مخکیني 2 رکعته نه دي کړي د سحر منځ نه مخکې چې کوم سنت دي نو اوس مې وکړو. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو؟ غلی شو. ولې غلی شو؟ اقرار یې وکړو چې او بیا صحیح ده. نو دې کې یو مسله حل شوه. څه؟ نه داسې مطلق دی چې سهار سنت وروسته کولی شي چې چا نه پاتې شي. که داسې دې وایي چې سهار لمانځه نه بعد کولی شي او کوی نه، دغه یې وخت نه دی. دا یې وخت نه دی، خو دا یې وخت هله دی چې کله ته د عذر د لاسه دله پاتې شي. نو دا د معذوره خلکو دپاره وخت دی. قصدن عمدن ته راځي او دغه نه یو طریقه جوړه کړې نو دا خو بیا صحیح طریقه نه ده چې ته په مخه سهار مانځلی چې رادنه چې کله خوله وازه وازه کیا ګرمي کې او کله سترګري د مره پړسېدلي نه جومات هغه سب ورته معلوم او نه نور څه ګډوډ کېږي او اخره کې رامنډې وایي بیا ولاړې په مخه، دا طریقه خو صحیح نه ده. رالي لیټ شوي یو ورځ خوب د باندې زورور شوی او ناوخته راپاڅېدې ورځ نو بیا یې وکړه وروسته. او دې وروسته کولو 2 طریقې دي. یو روایت کې داسې هم راغلي چې ته سحر نور راختونه باید هم کولی شي. نو که څوک صبر وکړي او ذکر او اذکار وایي او بیا چې نور راوخېږي اشراق په دې ټیم کې وکړي ډېره غوره، ځکه چې نور خیر پکې هم راجمع شو. او که څوک یې مانځه نه بعد کړي نو هم صحیح ده. او دې نه دا مسله هم راووته چې فرض مونځ چې ولاړي نو سنت به نه کې، ځکه ګوره دې صحابي وایي ما نه وي دا 2 رکعته پاتې شوي. نو د فرض مونځ د پیغمبر سره وکړو بیا دا 2 رکعته کوي. نو بعضو مولیانو دا مسله غلطه بیان کړې ده چې ته به په هر حال باندې سنت کې. دغه سنت دي، فرض نه دي. فرض زوروري د سنتونه، بل د جمع مونځ د نه ځي، د جمع ثواب د نه ځي. ته څنګه سنتو کې لګېږي؟ رالي امام په جمع ولاړ دی، اوس ورسره شریک شي، جمع ختمه شو، د هغې نه بعد مونځ